کله چې هم ته په زندګۍ کې ډیر زیات مجبوره شوې او ټولې لارې راته بند شوې، د دې مجبورۍ په حالت کې تا د الله تعالی نه څه سوال وکړو، نه الله تعالی به ستا دغه جایز سوال په هغه ټیم ضرور قبلوي. او تا چې د الله تعالی نه څه غوښتې وي، نه هغه به تا ته د هغې طرفه میلاویږي چې د هغې طرف نه به ستا وهم، ګمان او سوچ هم نه وي. دوستانو، یو سوډاني مزدور په دوبۍ کې د ښار نه ډېر لرې په یو مزرعه کې کار کوو. دې سوډاني ته د کور نه ټلیفون راغی چې ستا مور ډېره زیاته بیماره ده او په هسپتال کې داخله ده او ډاکټران وایي چې د دې زندګي ډېره په خطره کې ده او د دې په علاج باندې دومره پیسې راځي او تاسو دا پیسې زر تر زر وګورئ که نه د دې زندګي په خطره کې ده. سوډاني غریب چې په هغې پیسو باندې حساب کتاب وکړو، نه د هغې نه 100,000 درهمه جوړېدو. دغه سوډاني غریب په یو ډېر لوی سوچ او فکر کې مبتلا شو چې زه اوس دومره ډېرې پیسې د کوم ځای نه وګورم. زما تنخوا خو په مشکله باندې 1500 درهمه ده او زه خو دومره پیسې په کال کې هم نشم ګټلی. د خپلو دوستانو او ملګرو ته هم ټلیفونونه وکړو، خو د چا سره هم دومره ډېرې پیسې نه پوره کېدې. دا سوډاني غریب ډېر زیات پریشانه شو او په سوچ کې شو چې بس د مور علاج مې اوس ډېر زیات مشکل دی او د مور بچ کېدل مې ناممکنه دي، ولې چې دومره پیسې پیدا کول زما دپاره ډېره مشکله خبره ده. دې سوډاني د الله تعالی نه ډېر په عاجزۍ باندې دعا وغوښته او الله تعالی ته ډېر زیات جړا او فریاد وکړو چې ای الله تعالی، تا ته پته ده چې دومره پیسې زما دپاره پیدا کول ناممکنه خبره ده، خو ته زما مدد وکړې، یا زما د مور علاج په غیر د پیسو نه وکړي او یا ماله د دې پیسو څخه بندوبست وکړي. اتفاق ته ګوره چې په دغه ورځ باندې د شیخ نوکرانو او د هغه زامنو بازونه بهر راویستي او تربیت یې ورله ورکوو چې په دغه وخت یو قیمتي باز د هغو نه ډېر لرې لاړو. دوی ورپسې ډېر زیات کوششونه وکړو خو هغه میلاو نه شو. دوی ورپسې په دغه صحرا کې ډېر زیات لرې پورې وګرځېدل خو تر ډېرو کوششونو نه پس هم دوی ته باز میلاو نه شو او دوی خپل شیخ ته ټلیفون وکړو چې باز خو زموږ نه ورک شو. شیخ ورته وویل چې باز به ضرور ګورئ، په صحرا کې چې څومره کېدی شي وګرځئ پسې، خو دا باز به ضرور پیدا کوئ، ولې چې هغه ډېر زیات قیمتي باز و او که چا دا باز تاسو له درکړو یا چا تاسو ته ووایي چې دا باز زموږ سره دی، نه هغه له 100,000 درهمه انعام ورکوي. دغه باز تلی او کوم ځای چې سوډاني کار کوو، نه هغه سوډاني ته میلاو شوی و او د دې باز د خپې سره یې نمبر د موبایل نمبر هم لګولی و. هغه سوډاني په هغې نمبر باندې ډېر زیات کوششونه وکړل خو د سیګنل د کمی په وجه باندې ډېر زیات په مشکله باندې هغه نمبر میلاو شو او دوی ته یې وویل چې تاسو راشئ، ستاسو باز زما سره دی. دغه کسان پسې لاړل او چې ویې کتل نه باز د سوډاني سره و. د سوډاني نه یې باز راواغسته او هغه له یې 100,000 درهمه ورکړو. سوډاني ورته وویل چې دا څه دي؟ هغه وویل چې دا شیخ د دې دپاره د انعام اعلان کړی او دا موږ ته درکړي. سوډاني چې دا څنګه واورېدل او بس په ځمکه باندې پرېوته او په ژړا باندې شروع کړه او د الله تعالی شکرونه ادا کول یې شروع کړل او وی چې ای الله، زه خو ډېر زیات کمزوری او ګناهګار انسان یم، تا څنګه دومره زر زما دا سوال قبول کو او دا پیسې دې ما ته راکړې. د خپله ټوله قصه هغه شیخانو ته بیان کړه. په دې باندې شیخان هم ډېر زیات حیران شو چې څنګه زموږ نه باز والوته، باز راغی تا ته میلاو شو، تا د الله تعالی نه 100,000 درهمه غوښتلي وو او موږ ته شیخ هم ووایي چې چا دا باز میلاو شو نه هغه له 100,000 درهم ورکوي. نه په دې باندې هغه هم ډېر زیات حیران پاتې شو. دوستانو، هم دغه شان موږ ټول د الله تعالی انسانان یو، کمزوري ضرور یو او ګناهګار ضرور یو، خو الله تعالی د خپل انسان سره ډېره زیاته مینه کوي. نه که چېرته هم ډېره زیاته مجبوري د باندې راشي، نه چاته لاس مه نیسئ، بس صرف او صرف د الله تعالی نه دعا کوئ، الله تعالی به ستاسو دعا او سوال ضرور قبلوي. امید لرم چې دا واقعه به ستاسو خوښه شوې وي. دا واقعه ضرور د خپلو دوستانو سره شیر کړئ. شکریه.